په کابل ښار کې د مراد خاني په نوم مشهوره لرغونې کوڅه داسې ویل کېږي چې دغه کوڅه څه باندې 300 کاله لرغونتوب لري او د احمدشاه بابا په وخت کې دغه سیمه ودانه شوې ده. د پخواني اصلي کابل دغه لرغونې سیمې د کورنیو جګړو پر مهال ډیر زیان لیدلی وو، خو بیا د یو غیر دولتي موسسې په همکارۍ بیرته دغه سیمه په پخوانۍ بڼه ورغول شوه. شاپور چې 70 کاله عمر لري وای د نیکونو له وخته دلته میشت یو. له شاپور څخه یاورو چې د دې تاریخي کوڅې او دلته د خپل تیر ژوند په اړه معلومات راکړي. د دوران که ارګ جوړ میشه دی ساحه جوړ شده. له کله چې کابل کې ارګ جوړېده دا سیمه هم جوړه شوې ده. هغو خلکو چې په ارګ کې به یې کار کاوه په دې سیمه کې ژوند کاوه. دې ته چې د بیاتانو کوڅه وایي په دې کوڅه کې بهرنیانو ژوند کاوه. دا کورونه چې وینې دا ټول هغه خلکو چې له بهره راغلي وو او دلته یې حکومت جوړاوه. دندې درلودې، هغوی ته یې دا کوڅه ورکړې وه. بله دغه د څنګ کوڅه د عملې وه. په دې کوڅه کې هغه خلک اوسېدل چې په ارګ کې به یې کار کوو، مثلا خیاط به وو، که نجار وو، که اشپز یا بل داسې کار کوونکی، هغوی به په دې کوڅه کې ژوند کاوه. په ټوله کې دلته 4 یا 5 کوڅې دي. موږ دلته 3 پوښتله نیکه او غوره نیکه دلته ژوند کړی دی. که بلې خواته لاړ شو موږ تنګیږو، ځکه کله کله چې موږ دلته ژوند کاوه د ښار ځینې سیمې لکه کارتینا او تایمني، شهرینا او ورته نورې سیمې هغه وخت هېڅ نه وې. شاپور وای ځینې وخت په دې کوڅو کې ګرځېدل ورته د پخوانیو ګاونډیانو یادونه تازه کوي. نوموړی وای اوس هغه ډیری کورنۍ بهر ته کډه شوي دي. یعنی خانه به نام خانه شاکوکو. دغه کور د شاکوکو په نامه میرمن وه، د هغې وو. اوس خو هغه نشته، دلته یې پکې ښوونځی جوړ کړی دی. دا ځایونه چې داسې ګورئ پخوانه وو، ځکه چې دا په بشپړه توګه خراب شوي وو. اوس دا ځایونه بیرته په همغه پخوانۍ بڼه رغول شوي دي. په دې کوڅه کې اوس ډیر کورونه نشته. یو کور زموږ دی او یو بل کور دی. نور کډه شوي دي چې ډیره یې بهر تللي دي. موږ له دې ځایه سره عادت کړی دی، ځکه کوم بل چیرته هم د اوسېدو ځای نه لرو. تر چې ژوند وي همدلته به یو. که د حکومت لخوا دې سیمې ته کوم بل پلان ویایي چې پکاو، نو موږ ته به د دې سیمې بدیل ځمکې راکړي، بیا به هلته لاړ شو. په دغه سیمه کې علي رضا هم یو له هغو اوسېدونکو څخه دی چې له ډیر وخت راهیسې دلته ژوند کړی دی. نوموړی د دې ځای په اړه خپلې پخوانۍ خاطرې وایي چې پخوا دلته ډیر ښه ژوند و او د دې ځای ډیر آرامه خلک وو. دلته نورې کوڅې هم شته. د عملي کوڅه، د ممیزو پلورلو کوڅه ده، د کلات د دروازې کوڅه ده، د زیارت کوڅه ده، د ابشارو کوڅه ده او دغه راز د پنجتن کوڅه ده. د دې سیمې په شاوخوا کې تر پل باغ عمومي نیولې ان تر ارګه پورې ټول کورونه وو. که خاطرې درته ووایم نو هغه وخت کې ډیر ښه خلک وو، ډیر آرامه خلک وو. په چا یې کار نه درلود، له خپل کار سره به یې کار وو. کوڅې هغه وخت ټولې خامې وې. په ژمي کې به چې واوره وشوه نو تر جوزا میاشتې به د دې کوڅې واوره نه وتله. دا یو څه ستونزه وه. خو له کله چې د فیروزکو موسسې دفتر دلته راغلی دی، دلته یې ډیره رغونه او بیا رغونه کړې ده. په تیر وختونو کې اصلي کابل همدغه مراد خاني وه. ویل کېږي د کابل ښار تر ټولو ښکلې سیمه همدا وه. د غوړیو میوهدانو ستر دوکانونه هم دلته وو. د کابل ګمرک او د دولت د دربار نقلیه ټول هم دلته وو. د زرګرۍ شاوخوا 200 هټۍ وي. خو اوس د دې کوڅې د باندې په پخوانۍ بڼه د پخګرۍ څو هټۍ لیدل کېږي چې لسګونو کلونو راهیسې فعالیت کوي. زموږ شاوخوا 60 یا 70 کاله کېږي چې په دې کاروبار کې بوخت یاستو. بس د نیکونو له وخته دا کسب و کار راته راپاتې دی. زما خپله دلته 25 کاله کېږي چې کار کوم، خو له کله چې زموږ مشرانو دا دکان نیولی شاوخوا 22 کاله کېږي. دا هټۍ د پهلوان عزیز په نامه یو کس و، د هغه په نوم وی. هغه د دې سیمې مشر و، اوس سپین شوی دی. دا د زاړه کابل سیمه د هغه وه، خو اوس یې په اړه معلومات نه لرم چې د چا دي د چا نه دي. په دې اړه خو خلک معلومات لري چې دغه سیمه د 300 کاله لرغونتوب لري. خو بیا هم که ووایم د دې ځای خلک په اړه سم معلومات لري. یوازې هغه خلک یې په اړه سم معلومات لري چې په کابل ښار کې ژوند کړی وي او د ډیر عمر وي. په کابل کې د مراد خاني کوڅې سربیره ځینې نورې لرغونې سیمې هم شته دي چې د زاړه کابل اړوند کېږي، لکه بالاحصار، سنګتراشي، شور بازار، میوند واټ، چنداول، د افغانان او جویشیر چې د مراد خاني کوڅې شاوخوا پرتې دي. خو د مراد خاني کوڅې په څیر ورته پام نه دی شوی او نه هم د بیا رغولو هڅې شوي دي چې اوس هغه خپل تاریخي ارزښت هم د له منځه تلو په حال کې دی. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، کابل.